څه درېیمه ورځ مخکې په 6,000 مې پسې رابیا د وارې مې کېول په 10,000 هغه ورونه خو نه سو بلولی وروره په التقي کې دا ناست ولاکه مې بل کړی دي څه رښتیا درته ووایم مسکین سړی در وس بالکل دا ګونۍ بالا ده په 20,000 پارسل دی په 14,000 ګونۍ ده وچه ډوډۍ نس پیدا کولی دی کورونه سوه لاکه بوټي لا لري اول زه درته هم په کراکه ماښام په کور کې د انګېټۍ د غلا وو داسې دې به څه چاره وي ولکه به دې څه خلاصېږي نور لنګ رانیږي که دا یکدل زموږ وزیران بیده دي دا مهال د چمن په ښار کې ولاړ یو په پاکستان کې په پنجاب کې د وړو د بیه یو رنګ چلیږي او دلته د بلوچستان ایالت یا په خیبر پښتونخوا کې بیا بل رنګ چلیږي بلوچستان وزیر اعلی عبدالقدوس بیزنجو چې 12 مرستیالان لري 10 او 2 دانې یعنې 12 مرستیالان یا کوارډینیټران لري هغه د څه لپاره دي هغوی به د دغه خلکو لپاره د هوساینې لپاره د هغوی د خلکو د مرستې لپاره د هغوی خلکو د ښه ژوند لپاره به کله کار کوي وړه در 14,000 روپۍ اوښتې دي چې په تاریخ کې تر اوسه پورې دومره زیات نه وه اوښتې د خلکو په وینا چې دغه وړه به په راتلونکي کې که چیرې د بلوچستان حکومت جدي اقدام ونه کړي او ژر تر ژره یو ګام وانخلي ممکن نور ډېر زیات بیه لوړه سي راځئ دلته په چمن کې د هغه مزدورکاره خلکو د هغه غریبانو خلکو څخه چې دلته روزانه کوي څوک ریړۍ کوي څوک سبزي خرڅوي څوک دکانداري کوي له هغوی څخه به د وړو او د نورو شیانو د ګرانبیو شیانو په اړه باندې پوښتنه دې وکړو او د دې تر څنګ به له دوی څخه واورو چې دغه د وړو ګرانۍ یا د نورو شیانو ګرانۍ په دغه یخ کې د دوی پر ژوند باندې څومره اثر کړی دی معلوم ولي جان دی موږ دا وړه شی د عام ښار د اګر ښار د توانوسی وړه د بل کور وله مطلب ته نه روله نه دی د مسکین سړي در وس بالکل دا ګونۍ بالا ده په 20,000 پارسل دی په 14,000 ګونۍ ده د مسکین سړي 800 روپۍ مزدوري ده چې یا تیل ځم وباسي نه دی یا د پټاټو د ځم وباسي شی بالکل هېڅ شی نه کړي ورپای زموږ د حکومت څخه دا خواست دی چې حکومت یې وروره شی د خوار ولس سره او بیا د عام مسکینانو سره شی همدردي وکړي په سرکاري ریټ دی کې هر شی مهنګایي ده او هر شی د مسکین سړي در وس باندې بالا ده نه دی مسکین سړی چې دی د سبزۍ دفاع نشي کولی دلته وړه دونه پورته سولو شی موړې لا دفاع نشي کولی مسکین څه کوي او د سبزۍ دفاع نشي کولی د ناجوړۍ د خوږو د ترخو هر شی در وس بالا دی زما نوم ناصر خان د غزني دلته مې مزدوري کوله د یخ له وجې راغلی یم مجبوره یم ښه دلته وچ شی نشته دا 10 ورځې کې یوه ورځ کار وکړي مزدوري چې یوه ورځ کړې ده څو روپۍ دې ګټلې دي 600 روپۍ دلته به دغه 4 میاشتې یم په خواري یې که نه یم الله ته یخ ته نسم تلای مجبوره یو وروره شی نه لرو سره ګراني خو ډېره بده ګراني د حالات ډېر خراب دی دلته مزدورۍ نشته ګرده خواران در په دره دي یو د وړو پارسل په 2000 روپۍ دی دی خلک ستا ماښام د وچې ګولې دغه نه لري وچه ډوډۍ نس پیدا کولی دی کورونه 100 لاکه بوټي لا لري اول زه درته هم په کراکه ماښام په کور کې د انګېټۍ د غلا وو نه ولاکه وړه لرم نن څلورمه ده که 15 ده په کور کې ولاکه وړه لسته دا چوک ته ورته راووځو 1500 روپۍ نه پیدا کېږي چې 1000 روپۍ روزانه یې 1500 ورکوي نو خواران دا ګرد غریبان در په دره دي ډېر بد حال دی د عبدالصمد یو پر دا زه 10 کاله کېږي زه روزانه کوم په دا 10 کاله پر موږ دی تنګي نه ده راغلې لکه سر دا ګرد خواران در په دره زما وارو دي او د ماښام ډوډۍ د نسي پیدا کوی سهار راوځي پر دا چوک تر ماښامه ولاړې ماښام کور ته ولاړ شي او مزدورۍ کاروبار یې نشته دغه دروازې غوټ له به ولاړو هغه هم اوس راباندې بند کړی ګرده دغه دې وږې تږې ګرځي وروره موږ وایو چې الله پاک ارزاني راولي او پرون ما 6,000 مازدیګر رابیه وړۍ مې کور ته په وړل په نن څه درېیمه ورځ مخکې په 6,000 مې پسې رابیه د وارې مې کېول په 10,000 برته مې 6,000 بیا اوس به د زري په بندوبست پسې رالو هغه دا دی نه پیدا کېږي 14 په 15,000 ګونۍ او موږ په 15 ورځې کې زری نسو پیدا کوی نو دا به موږ څنګه ویسو پیاز خوا دې د دړۍ په 1200 ده د چرګ غوښې دې په 500 شپېته دي مخکې به په 300 وي غوړي دې 15 لیټره مخکې به په 14-1500 اوس په 2,000 دي هر شی دا رقم او یو شي ته دا خلک موږ نسره ورونه خو نسو بلولی وروره په التقي کې دا ناست ولاکه مې بل کړی دي څه رښتیا درته ووایم د نس نه پکه نسو برابرولی بوټي به ور د چا په یاد چې دی صفا خبره سي
نوره کلوه به ارزاني ورشئ سره رسېدی سږ نه سره رسي ګراني ده. زما نوم عمران دی، زه دلته سبزي خرڅوم، پر دا ځای د لسو کالو سبزي تاړه کوم. وړه وروره موږ د ورځې دلته په 600 د اوته کې زموږ د وړو پارسل کېږي، وړه په 1000 روپۍ دي. نو خو نور کار نشي کېدای، ګرده بس اوس خلک وروره وغلا او ودې ته مجبوره دي، نه دي؟ یاره سره څنګه سر نه دی کړی، موږ د ورځې په 300 400 ګټو او وړه پارسل 1000 ته ورسېدی. 1000 ته پرون ما په سل کم 1000 روپۍ خپله یوړې او ګس دې به څه چاره یې ولکه به دې څه خلاصېږي. نور لنګ رانیږي که دا قدر زموږ وزیران بیده دي په دې خوا چې راسي، یا موږ د باډر په دغه نیولي یي په دې مې سر نه خلاصېږي. خو هغه ترک به نه نیولي دا هم په باډر کې حساب د علاقه او یادیز پاکستان یادیز دا هم په پاکستان کې، پنجاب کې په 2200 دي که په څو دي په 6300 دلته دې 1400 ته ورسېده. د چمن یو دکاندار د وړو ډیلر یم، نوم یې حاجي محمد زی دی. د وړو بحران په ګر پاکستان کې خلک وایي چې په ګر پاکستان کې دی، موږ بیا دا وایو چې په بلوچستان کې د دې بحران زیات دی، ښکار عوام دي. د حکومت څخه موږ دا غوښتنه کوو چې د بلوچستان ومیلانو ته یا د بلوچستان چې کومه کوټه ده دا دې پوره کړي. که دا کوټه نه کړي پوره، دغه بحران د وړو ګراني به نور هم مخته زیاته سي. فلحاله اوس په چمن کې په 14,000 روپۍ ګونۍ ده، دا د غریب د رانیولو څخه ډېره لرې ده. غریب خوارکۍ څه وکړي چې ګرده میاشتې تنخوا 8,000 یا 10,000 روپۍ او په ګونۍ یوه ګونۍ وړه 14,000 روپۍ دي. که حکومت کوشش نه وکړي دا بحران به نور هم زیات سي. پر غریب عوام باندې وړه دا وخت ډېر سخت ګران دی. نه دا بالکل غلطه ده چې په ارزانه راځي او دکاندار یې په ګرانه ورکوي. دا بالکل کېدای نه شي. پر هر پارسل باندې د هر میل ټلیفون نمبر دی، دوی د معلومات کوي چې په میل کې په 14,000 د کوټې په میلانو کې یا د پښین په میلانو کې په 14,000 روپۍ هلته ده او فلحاله په چمن کې هم په هغه 14,000 چلیږي. حق خو دا دی چې په 14,200 وچلیږي، ولې کرایه په راځي. لیکن فلحاله د چمن دکانداران دا کوشش کوي چې ګټه نه پر وکړي، ولې ګټه ډېره سخته ګراني ده. موږ خپله یو دکاندار زه په هېڅ خبره درته کوم چې ارزاني راسي، زه په ارزانۍ په حق کې یم. حکومت دا کوشش وکړي چې په وړه راوي بلوچستان لره غنم د بل ملک سره او حقیقتا که په ملک کې نسته د بل ملک سره دې مثال خریداري وکړي، ملک له د غنم راوي.